لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دا یو مرګري تپوس کوي چې زنانو یو ختم شروع کړی دی چې یو ډوډۍ ده په هغې باندې 100 ځله درود شریف او 140 ځله سوره یاسین وایي په هفته کې هفته پس یې کوي کولو کوي نو هغې باندې دویمه ډوډۍ جوړه شوې وي باید زنانه وایي چې پیسې هم زیاتوي آیا دا صحیح خبره ده دې باره کې څه دی نو ګوره هسې که څوک ختم کوي نو جایز دی که درود شریف څوک وایي نو ډېره فایده ده که سوره یاسین څوک وایي نو ډېره فایده ده نو که په ډوډۍ باندې څوک سوره یاسین دم کی ډوډۍ پې دم کی یا درود شریف باندې دم کی او خوري خو ډېره بهتره خبره ده لیکن دا طریقه چې هغه ډوډۍ ته کېږدې او هفته پسې راغلې چې دې کې بله ډوډۍ جوړېږي او په دې به پیسې زیاتېږي د شریعت کې بلکل څه نشته دې شریعت سره تعلق نشته دا د ښځو د کتاب مسلې دي یو زموږ د کتاب مسلې او د ښځو خپل کتاب دی ګورئ دا د هغې خو یو ښځه د بل نه اوري بله ښځه د بل نه اوري بله د بل نه اوري چې د اتفاقي د یو ښځې کار وشي وایي خورې دا کار خو ما کړی هغې خو کار وشو نو بس بیا دې ته نه ګوري چې شریعت سره برابر دی او که نه بس یو سلسله روانه شي دا د ملنګ بابا خیرات دی څوک به په کوڅه په کوڅه ګرځي سوال به کوي الوا پخه کي به هر کیف که ډوډۍ یا روجې یا الوا د خیرات په نیت څوک پخه کي درود شریف په باندې دم کی په کلمې دم کی سوره یاسین شریف باندې دم کی نو اخري فایده ډېره زیاته ده خو دا طریقه چې په دې به مال ډېر شي او دا به بل اوس پولاو کوم دویمه ډوډۍ به جوړه شوي دا غلطې خبرې دي شریعت کې د دې څه نشته وایي ما دپاره څه کار دی او دعا وکړه چې د ما کار وشي او بیمار یم خدای دې بیماري هم جوړه کړه او الله دې هغه کار هم وکړه په محراب کې دننه د مانځه دپاره ودرېدل څه حکم لري د شریعت مسله دا ده چې محراب کې څوک مونځ کوي نو دې د محراب نه بار ودرېږي خپې دې خامخا د محراب نه باري باقي که رکوع یې په محراب کې راځي یا سجده په محراب کې راځي نو دا خو خیر دی لیکن خپې به خامخا د محراب نه لږې باري چې خپې رده په محراب کې دننه ني دا ځان لږ کوټې یو شکل لري نو مونځ پې فاسدېږي نه خو لږ غوندې کراهیت په مانځه کې راځي نو چې دې تاسو په محراب کې امام ته مصله چوئ نو د محراب نه یو لش دا مصله لږ رابار ساتئ چې د امام خپې د ده دا ولاړه نه محراب نه باري نو که رکوع سجده قیدې په محراب کې دننه هم راشي نو بیا پروا نشته او دس چې وکړي نو اندامونه اچول څنګه دي بلکل جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اودس نه پس اندامونه اوچ کړي هم دي او کله کله یې نم دي اوچ کړي نو دا بلکل جایز دي اندامونه اچول هم شي او که اوچ یې نم کې نو څه پروا نشته دی په میره کې په غزګي کې یوه ښځه بیماره ده او هغه وایي چې ما ته د دې خپلو وروڼو نه د دعا وغواړه رب العالمین دې ورته شفا نصیب وګرځوي څومره مریضان دي نو خدای پاک دې هغه مریضان ټول جوړ کړي زه به اوس خپله یو خبره هم درته پکې کوم که نه چې مونږ هم د الیکشن کې کامیاب شوي یو نو زه به ته یو ټکې پکې دا میم چې مونږ څه وکړل او څه مو نه کړل نو هغه خو دا دی الحمدلله چې پرون زمونږ یو کمیټي جوړه شوه وزیر الله صاحب جوړه کړه د نفاذ شریعت کونسل په نوم باندې او په هغې کې یو 10 کسان هغوی ممبران واغېشتل نو د خدای پاک کرم او فضل و چې یو یې پکې زه ممبر واغېشتم په هغه 10 کسانو کې زه 15 کسان پکې وکیلان او ججان دي او څه پکې علما دي نو زه پې ولې خوشحاله یم زه د دغې وټونو په پاس کېدو هم خوشحاله وم سړی خوشحالېږي خو د هغې نه زیات په دې خوشحاله شوم ولې زمونږ کار څه دی ادا دی چې د دې صوبې دپاره څومره زر کیدی شي چې اسلامي قانون جوړ کړو او چې کله اسلامي قانون جوړ کړو مونږ ته دا شی بند دی چې کله جوړ شو او هغه برابر شو مرتب شو نو انشاءالله د صوبې سره چې کم اسلامي قانون تعلق لري هغه درته فوراً که خیر نافذ شي نو په دې زه خوشحاله په دې ما ملګرو ته وویې مې کار خو ډېر زیات ګران دی اسان کار نه ډېر ګران دی خو زه په دې خوشحاله یم چې د خدای زمونږ د لاس نه داسې یو ټکي ولیکلی کي زمونږ د ذهن نه خدای یو داسې یو مسله راوباسي چې هغې له خدای په دې صوبه کې د اسلامي نظام رنګ ورکړي نو مې که دا یو خدمت مې خدای قبول کړي نو انشاءالله چې دا هم زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده او ستاسو دپاره هم ګوره ډېره لویه د خوشقسمتۍ خبره ده ستاسو دپاره هم ځکه د صوبې بلا ممبران دي او د صوبه کې ډېر لوی علما کرام دي
نو په هغې کې زما د نوم انتخاب هغې کړی دی، یو ښه ګمان دی په ما. نو تاسو ته به زه دا یو خبره وکړم چې اقدامات خو نور هم ډېر ښه را روان دي، لکه لسم جمعاته پورې هغې تعلیم هم مفت که بالکل چې غریب مسلمان ته فایده وي. نور هم داسې بعضې اقدامات دي وخت په وخت را روان دي انشاءالله، تاسو به پرې پوه شئ چې انشاءالله هغه کار به کوو. ما پرون یو خبره وکړه ملګرو ته، ما وی 2 خبرې وکړې، اسلامي 2 کار وکړې انشاءالله، بل یو کار ته ضرورت نشته. 2 کار وکړې اسلامي. یو دا دی چې د خلکو امن نشته، نه د مال امن شته، څوک خپله پیسه نه کور ساتلی شي، نه بینک کې ساتلی شي، نه جیب کې ساتلی شي، نه د سر امن شته، څوک د ماسخوتن نه پس د کوره بار نشي وتی، نه د عزت امن شته. مال او بدن او عزت درې واړه په خطره کې دي. نو یو دا یو سه قانون برابرو چې د انسان مال او بدن او عزت دا درې واړه په امن شي. درې معاشره اسلامي وګرځوئ. معاشره اسلامي ګرځول دا چې په غریب کم زیاتی د ظلم ټیکسونه دي او په غریب کم بوج دی د ظلم، چې دا زیاتی د ظلم د بوجونو د ټیکسونه دا ته ختم شي. لکه د هغې به یو مثال درکم. اوس یو سړی دی هغه خپل پټي کې ګاڼۍ جوړه کړې ده، دا کم جنریټر باندې چې دی ګاڼۍ ګرځوي، دی لګیا دی ځان له خپل پټې پې سنبالوي یا پې ځان له مزدوري کوي. اوس د هغې هم ټیکس ته ټیکس به پې ورکوې. هلکه ولې دا ظلم کوې؟ څه ضرورت دی د دې ټیکس؟ هغه ځان له غریب ګاڼۍ جوړه کړه، ډیزل پې خرچ کوي، مزدور له پیسې ورکوي، کافي خرچه پې راځي. دا قسمه د ظلم ټیکسونه مکسونه دا. نو تاسو دعا کوئ چې دا خدای پاک مونږ سره مدد وکړي او دا کار خدای وکړي چې غریبو ته فایده ورسېږي. دعا وکړئ چې خدای زمونږ نه دین کار واخیستی دی. او دې ملګري ته بشیر جان صاحب هم وایي ما ته څه مشکلات دي، خدای دې مونږ ټول له مشکلاتو نه وساتي. الله یې زمونږ دا وطن هر وخت مونږ د خدای نه دا سوال کړی دی. او تاسو ټول مسلمانان د هرې پارټۍ سره چې تعلق لري کې د پارټۍ ماټۍ خبره نشته، دا دعا وکړئ چې رب العالمین زموږ په دې صوبه کې خصوصا د قرآن او د سنت او د اسلام نظام راولي، او خدای پاک زموږ دا وطن په امن کې د بدامنۍ نه خدای پاک موږ محفوظ وساتي. دعا وکړئ چې څوک مریضان یې الله تعالی شفا ورکړي، خدای چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. یا الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي، د حرامو نه محفوظ وساتي. خدای هغه ژوند هم نصیب کړي چې ته پرې خوشحالېږې، د هغه ژوند نه مساتې چې ته پرې خفه کېږې، د عزت او د حیا ژوند هم نصیب کړي، د رسوایۍ او د بېعزتۍ نه محفوظ. کورونو کې چې څومره زنانه دي الله ته پرې د حیا او د پردې څادر واچوي. چاته څه قسمه مشکلات دي تی وله په خوشحالو بدل کړي، چاته څه غمونه دي خدای تی وله په خوشحالو بدل کړي. زموږ ډېر ملګري دي هغې حج له تللي دي، دعا وکړئ چې خدای پاک، او بعضې کسان روان هم دي، دعا وکړئ چې رب العالمین په خیر ورسولي کړي او خدای پاک ته هلته قبول شوي حج نصیب وګرځولي کړي. بعضې کسان دي مردگان وفات شوي دي، زه خو دا څو ورځې ډېر زیات په منډه تړلو نو جنازو کې هم شرکت نه دی کړی. دعا وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، لوی سفر یې خدای د خوشحالو کړي. زموږ دا حاضره جمع چې د دې دا څومره دعاګانې دي الله ته وله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.